کله به چې د صحابه کرامو غم زیات شو او غمجن به شو، یو ځای کې به هم سات نه تېرېدو، نو را بغله د هغه جانان خواته به راغه. په منځ کې لږې فاصلې دي، د دې شین ګنبد د جانان خواته به راغه، د محمد رسول الله او د هغه خواته به نږدې شو. نو د دغه جانان په لیدلو باندې به ټول غمونه لرې شو. بیا چې یو پیره ولیده، زړه ته به دومره سکون او دومره راحت او چین میلاو شو چې د دنیا هر غم به ترې لرې شو، هر غم. دا جانان زموږ نه ډېر زیات په لویو فاصلو کې دی، انتهایی زیات په فاصلو کې دی. یقیني چې دلته انسان راشي نو د سړي ټول غمونه لرې کېږي او ټول دردونه ختم شي. بس فاصلې ډېرې دي، د آخرې زمانې مسلمانان یو. موږ ته چې تسکین میلاویږي او سکون صرف او صرف په درود شریف باندې میلاویږي. درود شریف وایي او خدای دې تاسو دې روضې مبارکې ته بار بار راولي چې دې روضې ته سړی وګوري نو د سړي زړه باغ باغ شي. الله دلته یو د خوشحالۍ کیفیت دي، خو چې کله دا ورځې د جدایۍ راځي او د واپسۍ، نو د سړي بلکل زړه طاقت نه لري چې انسان اوس به د دې ځینه واپسي کوو. ګران کار دی یاره. رسول الله مبارک اخوانه واپس کېدل ډېر ګران کار دی. فکر وکړئ چې کم خلک ژوندي وو، په ژوندون باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې وو او د هغه خبرې مبارکې اورېدې او د هغه سره میلاوېدل، د هغه سره مصافحه کول، د هغه سره یو ځای جنګونو ته تلل، د هغه سره یو ځای روټۍ خوړل، د هغه سره یو ځای سختې تېرول، مشکلات برداشت کول، د هغوی په مخ کې قرآن نازلېدل، د هغوی په مخ کې وحی راتلل، د هغوی کیفیت به څنګه و؟ ډېر عجیبه کیفیت به و، ډېر عجیبه. دلته دومره په ګڼ شمېر باندې مسلمانان راغلي دي. تاسو دا مسلمانان لږ وینئ که نه، زه درته ښیم یو نظر لا. تاسو د مسلمانانو ته فکر وکئ که نه، څومره مسلمانان را جمع شوي او جمع غفیر دی. بیا د جمعې مبارکه شپه ده، په دې شپه باندې خلک راځي د آقای نامدار صلی الله علیه وسلم له، هم عرب او هم عجم، ټول خلک رسول الله مبارک روضې ته ځان را رسوي د درود دپاره، د سلام دپاره، او دلته د خپل زړه سکون تلاش کوي. الله دې تاسو